ګرمي بیا راغله. تاسو به چېرته دا اورېدلي په یو کلي کې سپی لیونی شي 6 کسه 8 کسه 10 کسان وخوري. د دې لیوني سپي په خوله کې ډېر زیات خطرناک جراثیم موجود دي. دغه خطرناکو جراثیمو ته ویلی کېږي ریبیز. او دا ریبیز هغه جراثیم دي په دنیا کې نن هم د ریسرچ مطابق 70% هغه خلک چې لیوني سپي وخوري او دې ویکسین ونه کړي نو 70% خلک نن هم په دنیا کې د دې لیونو سپو د وجې نه مري. که چېرته یو انسان دی هغه لیوني سپي وچیچلو نو دا به څه کوي؟ د دې علاج سره په کار دا دی چې دی په 24 غنټو کې دننه ځان اسپتال ته ورسوي. په هسپتال کې داسې انسان ته چې هغه لیوني سپي خوړلی هغه ته یو قسم ویکسین لګول کېږي، هغه ته ویلی کېږي انټي ریبیز ویکسین. دغه انټي ریبیز ویکسین چې کلم انسان ته وشي دا لیوني سپي خوړلی او دغه انسان ته د انټي ریبیز ویکسین ولېږي، اوس دا انسان بالکل سکیور شو، دا محفوظه شو، دته به مسله نه راځي. نو ډیر زیات اهم ویکسین دي. وړی راغلی که چېرته هم څوک لیوني سپي وخوري نو په کار دا دی چې دی فورا په 24 غنټو کې دننه هسپتال ته ځان ورسوي او دته د انټي ریبیز د ویکسین ولګي. اوس د دې طریقه کار څه دی؟ د دې طریقه کار دا دی چې مثال نن یو انسان دی چې هغه لیوني سپي وخوړلو، دی به په 24 غنټو کې دننه ځان هسپتال ته ورسوي، یو ډوز به ورته نن ولګي، بیا به 3 ورځې پس دې ته 2م ډوز ولګي، 7 ورځې پس به دې ته 3م ډوز ولګي، 14 ورځې پس به دې ته 4م ډوز ولګي او بیا 28 ورځې پس به دې ته 5م ډوز ولګي. کله دا 5 ډوز ویکسین د انټي ریبیز چې دی انسان ته مکمل شو، دا انسان اوس مکمل سکیور شو، دا محفوظه شو، دته به دغه د ریبیز چې کوم جراثیم دي دا به ورته نقصان نه ورکوي. او تاسو به کتلي دغه خلک چې کوم د لیوني سپي وخوري دا هایدروپوبیک شي. هایدروپوبیک دا بیا د اوبو نه هم ډېر زیات ویریږي، چې دیو ته اوبه ور نږدې کړي نو دا د اوبو نه ډېر زیات ویریږي. تاسو به کتلي کوم خلک چې سپو خوړلي هغه هایدروپوبیک دي. نو ډېر زیات خطرناک جراثیم دي. که چېرته هم څوک دا لیوني سپي وخوري فورا ځان اسپتال ته رسوئ او د دې علاج کوئ، د دې ویکسین کوئ. که چېرته تاسو د دې په وخت باندې علاج ونه کوئ نو ډېره زیاته خطرناکه بیماري د دې نه لګي. او تاسو ته ما وویل نن هم په دنیا کې 70% خلک د دې لیونو سپو د وجې مري، د دې د وجې نه چې هغوی لیوني سپي وخوري خو بیا ویکسین نه کوي. او که ویکسین وکړي نو دا انسان مکمل بیا محفوظه شو. بل د احتیاط خبره دا ده که سپی لیونی دی او که نه دی، خو چې تی وچیچلې نو په کار دا دی چې ویکسین وشي. دا پته نه لګي چې دا سپی لیونی دی یا نه دی، کیدای شي دغه سپي په خوله کې د ریبیز د جراثیم موجود وي. نو کله هم چې تاسو سپی وچیچي نو په کار دا ده چې تاسو خامخا هسپتال ته لاړ شئ او دغه ویکسین ولګوئ. دې ته مه ګورئ چې سپی یا لیونی و یا نه و.